سلامونه قدرمنو مینوالو تمه ده چې ټول به راته روغ یاست. مشران وایي تاسې په ژوند کې ځان دپاره موخه او هدف وټاکئ، که نه نو مجبور یاست چې د نورو خلکو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار وکئ. د یو مسلمان په توګه قدرمنو مینوالو زموږ ستاسې یو ستر هدف او موخه دا ده چې موږ الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړي یو، نو په هغه ډول چې مناسب دي د الله تعالی عبادت وکړو. دغه دنیا او دغه ژوند دی چې زموږ په واک کې راکړی دی، په داسې ډول ترېنه استفاده وکړو چې زموږ ستاسې آخرت پرې ښایسته شي او د الله تعالی پر وړاندې د یو نسبي ځواب سره ودرېږو او جنت نصیب شي. مینوالو یو ورځ وایي یو سپین ږیری سړی د څلور لارې په سر کې ناست و، ځوان راځي پوښتنه ترې کوي چې بابا دا سړک کوم طرف ته تللی؟ نو بابا ترې پوښتنه کوي چې بچیه چیرته غواړې چې لاړ شي؟ دا ځوان ورته وایي نه پوهېږم، خو هسې پوښتنه مې وکړه چې دا سړک به کوم طرف ته تللی وي. نو بابا ورته وایي بچیه د دې سړک اخر ته چې ورسېدې په خپله به پوه شي چې کوم طرف ته روان یې. نو واقعا هغه خلک چې په ژوند کې اهداف نه لري، د ټاکلي هدف د ترلاسه کولو دپاره کار نه کوي، هغوی نه پوهېږي چې کوم کار کوي، هغه نتیجه چې ترلاسه کېږي هم دوی تخمین او اټکل نشي کولی. نو په همدې خطر باندې هڅه وکړئ مینوالو چې تاسې په خپل ژوند کې ځان دپاره یو ټاکلی هدف ولرئ. د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې هڅه وکړئ هغه مشکلات او ستونزو چې تاسې ورسره مخ کېږئ په ډېرو ورین تندي او خوشحالۍ سره ورته ښه راغلاست ووایئ، ځکه مشران وایي ستونزې داسې دي لکه د جامو وینځلو ماشین، هر څومره به تاسې تاو راتاو کړي، تاسې به وزبېښي، مګر بالاخره تاسې به سوچه او پاک بیرته ترېنه راووځئ. دارنګه موږ تاسې پښتو کې متل لرو چې اوسپنه هر څومره ټکېږي هماغومره کلکېږي. نو کله که موږ تاسې په ژوند کې له ستونزو سره مخ کېږو، دا په دې معنی چې موږ تاسې دپاره یوه لازمه او سالمه تجربه د هغې څخه ترلاسه کېږي. کله که د ژوند هرې ستونزې ته موږ د یوې تیږې نظر وکړو، د یوې تیږې فکر وکړو، نو موږ یې دوه ډوله استعمالولی شو. خوښه مو چې همدغه تیږه باندې خپل ځان ولئ او خپل ځان نور هم ماتوئ، او که نه له دغه تیږې څخه تاسې د یو پل په توګه استفاده کوئ او خپل ځان پرې خپل هدف ته رسوئ. نو قدرمنو مینوالو ستونزې او مشکلات دا په ژوند کې شته، مګر هڅه وکړئ چې د ستونزو پر وړاندې خپل هدف بدل نه کوئ، بلکې هدف ته د رسېدو هغه لارې او طریقې مو بدلې کوئ.